یوه مسله ما تېرې ورځې ولې پر فیسبوک باندې بیان و ما ویلې چې سړی 50,000 روپۍ ولري د قرضې څخه خلاص قرضه مرزنۍ به 50,000 روپۍ دی ولري پر ده باندې قرباني شته هغه د چاندي حساب په هغه وخت کې په 1050 که 70 ولو هغه توله چې کومه ده نن ورځ تقریبا 10,000 روپۍ پر کړی نن و در روانې هفتې بیا نه یم په خبره کله پورته سو بیا پورته خبره ده یعنې تېر هفته کې زموږ بیانونو پر دې باندې و 50,000 روپۍ چا درلودې قرباني ورباندې واجب وه نن ورځې ریټ تر شی یم د نن ورځې د سبا هغه نسم درته ویلی د را روانې جمعې خو هم نسم درته ویلی د قربانۍ د ورځې خو هم نسم درته ویلی 500,000 روپۍ سړی ولري پر هغه باندې بیا قرباني واجب 600,000 روپۍ سړی ولري پر هغه بیا قرباني واجب ده نقدي ولري یا د خرڅېدو شی ولري اوس ریړۍ والا دی دکاندار دی په دکان کې مال لري صحیح سلوم نقدي روپۍ نه لري دغه مال د چې دی هغه د 600,000 روپۍ دی یا د 80,000 روپۍ بیا پر ده باندې قرباني چې دغه واجب دا یوه خبره خانې په یاد لرئ دا ما تېره جمعه کې تېر وخت کې کړې وله نو فیسبوک کې هغه خبره چلیږي بیا به یو سړی وایي یاره مولوي صاحب مولوي دا ویل نن دا ویلې و د هغې ورځې ریټ هغه ولو د نن ورځې ریټ دا دی د بلې ورځې بیا خبر نه یم چې هغه ریټ به څنګه یي بیا یوه بله خبره به درته وکړم عزیزانو زموږ ته قرباني خو نو خامخا بیا کوو د امام صاحب په مذهب کې دا واجبه ده اوس یو سړی د رښتیاو مجبوره دی یو شی نه لري اوس کور والا ده یوه غاړګۍ به لري یوه غاړګۍ یا به دوه بنګړي لري یو دوې ګوتکې به لري هغه د 80,000 روپۍ خامخا جوړېږي خوا د توله ولاړه 10 ګرامه ولاړو په 1,00,000 روپۍ سلو نو خامخا دا د 80,000 روپۍ جوړېږي اوس څه چم وکړو او په کور کې ورپې نه لري څه چم به سړی کوي زه عزیزانو نعوذ بالله نه چم کوم نه دوکه کوم نه د اسلام سره نه تی سره خو زما دا مجبورۍ ته فکر دی و یو سړی مست دی هغه به وایي یاره مولوي صاحب خلکو ته لارې مور شئ زه به تا ته وایم ته بیا ما ته نه راشئ صحیح سلو زما خبرې یوازې ستا دپاره نه دي دا د غریب دپاره دي د مجبوره دپاره دي بې بسه دپاره دي او ستا دپاره دي یو سړی ډېر اوس کور والا د 80,000 روپۍ سونه لري او چې د 80,000 روپۍ سونه لري 10 روپۍ ورسره ولري قرباني ورباندې واجب ده خاوند چې دی هغه ریړۍ چلوي رکشه چلوي او ملازم دی 25,000 روپۍ تنخواه ده هغه د کور نه بچېږي دلته ملایان جوړېدلي دي خامخا به قرباني کوي نو به څه چم سره جوړوو زما دا فکر دی عزیزانو که علما زما خبره رد کړي بلکل ورته اجازه ده ما فکر دا دی راولاړ څه دا خپله سونه دي دا خپله مور شنی بچی خو به یې شنی د میاشتو د 2 یا د کال دا به هغه تر وبخښه چې ور ودې بخښله خبره تر څو چې کشنی در اسد پر د قرباني نه کېږي تر څو ځوان سوی نه یا بچی صحیح سلو د قربانۍ څخه خلاص وي د وچې مجبورۍ چې نیکه یې در هغه نو دا ښه ده بیا لکۍ مکۍ زه خلاف یم او زه د خدای په عجبه زه د هېچا په خدای قسم که د هېچا په کیسه کې یم خو صرف ستا تشویش در لرې کوم خبره دا ده زه والله داسې نه چې یا چل یا دوکه کوم یو سړی نه کوي قرباني ورباندې واجب ده نه کوي او د الله رسول وایي زموږ عیدګاه له به هم نه راځي نو تر هغه دا ښه خبره نه ده نو چې دا نو ګزاره به کوو یا یوه ښځه د خاوند یوه قرباني کوي صحیح سلو و ښځې هم قرباني خامخا غواړي او د ښځې ورپسته نه نو دا کور والا د خپل خاوند ته دا سونه ور وبخښي د رښتیا ور وبخښي ور وبخښي بس نو قرباني به یوازې دلته د جنجاله به سړی خلاص صحیح سلو خیر الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځي الله دې موږ ته قربانۍ توفیق راکړي الله دې دا قرباني د الله د رضا د پاره توفیق راکړي چې موږ خاص د الله د رضا د پاره وکړو خیر الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځي الله دې پر دغه تور مشتمر راکړي چې موږ دا ویل لا اله الا الله محمد رسول